تاسې د منیر هوتک در سره واورئ. یو ورځ ملا ته ناستم د جنت سودا ته ناستم چې اسلام راته تشریح کړه دا مقام راته تشریح کړه هم ایمان راته تشریح کړه هم قرآن راته تشریح کړه د جنت راته څه وایه د دوزخ کیسه نن پرېږده لږ په هورو مې خبر کړه د شرابو مې لږ سر کا خو ملا راته ګویا شو سر شروع یې له ژړا شو ویلې دا کار دا ګناه ده د دې جرم دا سزا ده په دوزخ کې عذابونه پکې رنګ رنګ تکلیفونه ته د خپل ګناه وشماره خلاص به نشي له دې واره سر مې ټیټ کړو له ګویا شو مال خیر د واوره که سر کېږدم په لار شم له ګناه نه توبهګار شم بیا به زه هم جنتي شم بیا به زه د هورو یار شم تندی تروش کړو له ګویا شو ډېر له کبره په خندا شو ویلې څنګه تقاضا شو له ما مخکې جنت ستا شو ترې نه پاڅېدم روان شم دې ته سوچ کې حیران شم نه مې خوب و نه آرام و زړه مې تور له هر انسانو بس ګیله مې خدای ته وکړه چې دا څنګه مسلمانو فیصله یې عجیبه وه دغه ستا وه که د ده وه د دوزخ برخه زما شو جنت هلته د ملا شو مننه خو بس شپه شوله ناوخته اوس اصلي کیسې ته غوږ شه چې د شپې په خوب ویده شوم په یو لوی باغ کې روان یم د شیدو ویالې بهیږي د شرابو پیمانې دي په دې باغ کې یو رڼا وه زه پرې پوه شوم چې د چا وه مخامخ شوه را روانه هغه دنګه تکه سپینه بیخي ډېره وه چابکه دغه هوره وه نازکه په راتګ سره ګویا شوه په کړس کړس شوه په خندا شو ویلې زړه مې په سکون شو لکه برخه مې پښتون شو ما ویل مه وهه ملنډې پښتون نه لري دا ټنډې هر سړی وایي کافر دی هر سړی وایي چې شر دی په سلګو شوه په ژړا شوه ما ته بیا هوره ګویا شوه تاسې داسې ژوند تېر کړی خپل مقام مو د هېر کړی پښتانه څومره درانه